مشاعره یو بل زبر لما کنه ما ته هم پته ولګېده بالکل زه خو شاعر نو اوس خو بلا شاعران دي که نه هغه وخت خو په ټوله صوبه کې اوس خو ته نه و که نه هغه وخت دا وه چې زه دغه مشاعره کې شامل شوم نو په خدای ستاسو یو کې نکه که زما ذهن کې دا وه چې دا ځکه لوی شعرونه وایم ښه او انټروډکشن بس نه ما ته دا پته نه وه صحیح ده چې زما د شعر معنا څه ده څه مطلب دی حالانکه ولی خان غوند غني خان غوند ته زما د آبادو خېټو ستاینه یې کړې وه بالکل او بیا ما پسې دلته یار حسین ده سړی راولېږو او هغه وایي چې زه راغلی وم خان را لېږلی وه چې راځي شي نو زه کمکل وم نوی هلک وم نو ما هغه ته وایي دا غضب خو همدا دی که نه چې یو مې د لفظ خان نه یره کېږي او بله دا چې دا خان دې غواړي دا ټکی په ما بد لګي نه لګي بالکل نو څه خان ته ووایه چې هغه خانانو له نزي حقیقت هم دقه دی دغې نه د غلامۍ بوی راځي پکار دی ورګه د دې یو ډېر ښکلې واقعه درته وایم یو کولالو ډېر مشهور و چې هغه ډېر لوی فنکار دی او ډېر ښکلې د خټو نه دغه جوړوي مجسمې نو غني خان ورته دوه درې ځله سوال جواب وکړو چې ته راشه نو هغه ورته وایي چې زه نه ځم زه فنکار یم خپل کار کې لګیا یم نو هغه چې دی غني خان ورله لاړو نو غني خان په خټ کې کېناستو او کولال ښکته ناستو خټو کې داسې ګوتې والې لګیا و نو اخر کې خوا کې لور ناسته و نو هغې ته یې وایي چې ورمنډه که دغه بکیانې نه رڼۍ را پرېوتې دي دغه راواله نو هغې د سترګو په ځای هغه چې لاس کې څه جوړ کړي وي هغې له یې کېښودې وایي چې هغه ته وړې ته ووایي چې ورشه بکیانې دا رڼۍ راوړه نو غني خان را پاسېد وایي کولال یې بره کټ کې کېنه او په خپله ورته کته کېناست وایي زما د سترګو رنګ وی د دې رڼو نه علاوه بل څه کې نه و ما وایي چې ته به زما سترګو رنګ له څه ګورې مجسمه یې د غني خان جوړه کړې وه نو قدردان و که نه خو خان هم و دې کې هم شک نشته دا غلطي ما کړې ده چې ما ته انکار کړی صحیح ده چې زه خان لخوا نه ځم او زه تاسو کتابونه هم ما کتلي ته بل ځای ګرځې او زمونږ دا قوم بل ځای ګرځي او بله راځم چې تا هلته کې کومه ځای کې هوا کړې ده په هغې باندې هر څوک نه پوهېږي ستا هغه کتاب چې تا کوم بل لیکلی دی نو تا کتاب شروع کړی دی نو اول د ټولې دنیا نه چاپېره شوی بیا د هغه ټولې دنیا نه ته رالې نو ته بیا پښتونخوا ته رالې خاورې ګلالونه نو ته بیا ستا شروع د کائنات نه کړې ده زه درته وایم تا شروع د کائنات نه کړې ده نو ته بیا یورپ ته تلې په هغه کتاب کې او بیا د یورپ کې ایثار نه شوې بیا پښتنو ته راغلې نو چې ته پښتنو ته راغلې نو دغه ځای بیا ته پښتون شوې په هغه کتاب کې زما چې کوم سوچ دی نو تا بیا په ځای د ټولې یو خو تا په خپل کتاب کې د ټولې دنیا نقشه ته کتله بالکل او چې انسانیت له څه پکار دي څه پکار دي بیا په دویم نمبر ته یورپ ته راغلی ایشیا ته راغلی بالکل نو بیا تا ټول غم په کتاب کې د ایشیا کړی اما کوټ کې هم دغه غم بالکل جړلی دی د هغې نه ته راغلی نو ته بیا پښتونخوا ته راغلی دغه د ما تا کتاب کته نو ته محدود شوې بالکل دغه کتاب کې ته بیا پښتنو کې محدود شوې بالکل نو بیا د پښتون غم جړلی دی
ها زما دا خیال دی دا بالکل صحیح دی دا بله ورځ چې کوم غم جړلی دی نو هغه چې و نو هغه هم دا غم جړی و مولانا حالي لیکلي دي په یو نظم کې هغه ما ته هغه پوره یاد نه دی مولانا حالي وایي چې چاله د کونجه کې چل ورځي نو هغه ډېر لوی نازېږي په منځ کې په هېڅ نه پوهېږي بالکل حقیقت دی هغه دا ویلي